بسم الله الرحمن الرحیم. راځو تیر ورځ موږ شپږم درس کې د اکسس پروګرام 1 to many ریلیشنشپ او 1 to 1 ریلیشنشپ باندې خبرې کړې. نن راځو many to many ریلیشنشپ وای. اول چې دا ګوري راځو دغه ډیټابیس د تر څه پورې ما مکمل کړی نه د خمل مزه د موبایل پروژې لپاره ډیټابیس جوړ کم د سې د many to many ریلیشنشپ د مثال درکم. صحیح سو اوس هر کوم مثال تاسو یو ډیر وړکای ډیټابیس جوړوي خامخا به دغه ترمنځ ریلیشنشپ دي سیاته ټیبل او ټیبل ریلیشنشپ نو دا ټیبل زدا ما دومره جوړ کړی دا نور نه د پاته ده. صحیح سو دا د ډیټابیس تر اعظم فقط د ریلیشنشپ درته ښکارون چې many to many ریلیشنشپ چې دا نه په دغه شکل سره ډیټابیس ټول تر اعظم اوس ګوره چې د مثال دوه تراسو دغه ټیبل نه دی دا چې د مثال ګوره د چې د مثال پرچیز د مثال یا مثال ګوره دلته در د مثال ګوره کسٹمر ده د مکمل یو بل سره ارتباط لري. صحیح سو موږ many to many هم ویل او 1 to 1 هم ویل یعنی دلته خپل د څو ټیبلونه یو له بل سره ارتباط اخیسته د خپل شي ده د many to many ریلیشنشپ ده. نو فقط په دغه مثال کې اوس راځو زه د ساده شکل سره تاسو ته وښیم دا کلوزومه بیرته اکسس پروګرام را خلاصوم اکسس می سکل را خلاص کوم یو نو ډیټابیس اخلم بلانک ډیټابیس له بلانک ډیټابیس څخه ورسته ډیټابیس شپه کو ناموسو دا بیرته کلوزومه. اوس راځو اول یو څو ټیبل جوړو. مثال اول ټیبل تر اعظم ورته اول د سټاک جوړو. مثال زه چې لرم د خرڅلاو لپاره سټاک مثال ورته لیکو اول فقط ورته لیکم سټاک می کله ورته لیکو دلته فقط تاسو ورته لیکئ مثال سټاک آی ډي خو نه راځي کنه دا ورته لیکئ مثال په سټاک کې تاسو چې لري هغه ورته لیکئ. راځم ورته لیکم سټاک مثال تاسو اول دا جوړ نه که هم مشکل نه ساوز ورته لیکن سی کسٹمر یا مثال امپلای ورته لیکم. صحیح سو را بس درته کله سی مثال درته راغلی لغوره ته تاسو ورته ولیکئ مثال چي امپلای ا آی ډي امپلای آی ډي او ا نیم امپلای نیم له امپلای نیم څخه بیا ورسته مثال ورته لیکه جاب د دې وظیفه څه ده دا ورته نیسم په شارټ ټکس کې دا ورته ورته لیکه سی جاب جاب د دې وظیفه چې ده له وظیفې څخه وروسته دې ورته لیکئ چې د دې سالري څومره ده ورته لیکئ مثال سالري دومره ده. صحیح سو او دا هم په نمبر کې ته لاند ورته لیکم نور د کلوزوم ورته مثال د چی په نامه ذخیره کوم د امپلای په نامه ذخیره کوم امپلایز دا انټر کوم پرایمری کی ورکه کې ورنه کې ورته پرایمری کې دی ورکه یو ټیبل د چی په نام را سره جوړ شو د سټاک په نام جوړ شو. صحیح سو اول دوجه کې مثال یو غرسه دلته ورته راځم سټاک ته راځم سټاک ورته مثال سټاک آی ډي سي د ورکن سټاک آی ډي مې ورکړل له غرسه راځم دلته اټومیک نمبر کوم مثال یعنی مال پروډکټ دا شان تاسو ورکولای شئ او دلته ورته لیکن مثال کومه کمپنی ده کمپنی ورته لیکم له کمپنی څخه ورسته بیا تاسو مثال ورته له کمپنی څخه ورسته کوم شان چې د سټاک مربوط کیږي هغه تاسو ورته لیکئ. مثال ورته لیکم چې ډیسکرپشن یعنی کوم معلومه یو تاسو کمپیوټر مثال خبره خرڅوي نو دا کوم مشخصات لري هغه په ډیسکرپشن کې لیکئ او ورته لیکم مثال د سټاک چې د پرایس څومره ده ورته لیکئ مثال پرایس دومره ده نمبر کې ورته نسه له نمبر څخه ورسته بیا ته کیو ټي مثال تاسو ورته لیکئ کیو ټي وای ورته لیکم یعنی تعداد څومره ده. صحیح سو او دا هم په نمبر کې ورته نسم مجموعه څو کېږي ټولې روپۍ به مجموعه څومره کېږي تاسو ټوټل کې ورته ونیسئ دا هم کالکولیټ کې کالکولیټ څخه وروسته تاسو ورته ولیکئ چې پرایس. صحیح سو پرایس منفي څه شی یا ورته چې ضرب دی. صحیح سو زد کیو ټي وای له کیو ټي وای څخه وروسته دا ورته وکړئ کلنسي وکړو نو دا کنټرول اس کې د دې چې په نامه کې دا ورته چې د سټاک په نامه سټاک انټر او دا هم پرایمری کې ورکوي کې نه ورکوي پرایمری کې ورکوم پرایمری کې مې ورکړه له وروسته تاسو راځي د کسٹمر لپاره جوړ کړئ کوم کسٹمر لري مثال ورته لیکل سی آی ډي سی آی ټي څخه وروسته اټو نمبر سی نیم ورکوم چې مثال نوم چې ده او دا ورته لیکل مثال فون نمبر د فون د دې باید فون نمبر هم در سره کنه نو دا ورته لیکل چې فون نمبر ولیکلو په نمبر څخه وروسته کوم شان تاسو ضروري دی هغه تاسو ټول ورته لیکلی شئ. مثال ورته لیکم چې ادرس د کوم ځای ده ادرس ورته لیکم دا هم په شورټ ټکس کې بس د دبلیو دا ورته ذخیره کوم چې د څه شي په نامه کسټمر په نامه او دا هم کې کوم پرایمری کې ورکوي کې نه ورکوي پرایمری کې سره کوم ورکوي. درې ټیبل جوړ درېم ټیبل تاسو په بازي کې غټه پروجیکټ هم لیدلې یو ته تاسو مثال تاسو یو سوداګری یې مثال تاسو ورځي مثال کې چې پندلې اول اردر ورکول کیږي بیا سره کېږي
بیا تا ته شاید درلګي کنه نو د آرډر لپاره هم راځي ورته جوړ ورته مثال راځم او آی ډي یعنی مثال او آرډر آی ډي د مثال ټو نمبر ورته نه خبره یا ورسره بیا مثال په آی ډي کې مثال په کوم تاریخ سره مثال راغلی ورته لیکن سه اچ ډي ټي په کوم تاریخ سره دغه شی سوی ده آرډر راغلی او آر ډي ټي په کوم یو باندې بیرته دغه آرډر ورته تسلیم سوی ده صحیح سو د ورسره بیا مثال هغه نور شی په هغه په راځي په آرډر کې راځي ها مقدار روشنه نه کوم امپلای آی ډي امپلای آی ډي کوم یو آی ډي کوم کارمند ته دا آرډر ورکړی دا صحیح سو دا ورته لیکم دا په نمبر کې نه صحیح ځکه شي ده او دا خو آی ډي راځي نیم کوم یو دلته باید پورته آی ډي راشي او دلته چې راشي نوم راشي صحیح سو او سی آی ډي کوم یو کسټمر چې کړی دا آرډر ورکړی ده نو دا هم دا نمبر کوم او لغورسته بیا ورته لیکه سی نیم دی یو نوم چې شي دغه کسټمر نوم چې شی وو دا ورته هغه کس دی چې په نامو آرډر او دا هم انټر ک پرایمری کې ورکوي کینه ورکو پرایمری کې هم وا دا کنټرول اس او کنټرول دبليو اوس هم دا ټول ورسول له ورسره بل د همونه لکه مثال د آرډر ډیټیلز مثال کوم آرډر نه سره مثال دغه ډیټیل باید ولیکو نو بیا راځي تاسو د آرډر ډیټیل په اور کې مثال کوم آرډر اول ته بیا ورکړئ مثال آرډر ډیټیل لپاره تاسو مثال ورته لیکئ چې د اوس ګوره پیوجه کې څه لیکلي کسټمر هم لیکل کنه ل کسټمر څخه ورسته امپلای د امپلای څخه مثال بیا تاسو ته چی شي راځي امپلای آرډر هم لیکل شي مثال کوم آرډرونه او سټاک هم لیکل مال اوس دلته ورته لیکي مثال آرډر ډیټیل سی آی ډي یعنی مثال کوم یو دایبر آرډر ډیټیل د مثال چا ورته سره کړي ور کړی دی صحیح سو سی آی ډي کوم یو کسټمر دلته ورته لیکي مثال نمبر څخه ورسره سی نیم ورته لیکي مثال سی نیم یعنی کوم یو کسټمر څه دغه شی یې کړی یا سی آی ډي ما ورته لیکي فقط ورته لیکي پروډکټ نیم دغه دی سټاک یا پروډکټ چې خرڅه دی آی ډي چې مثال د آی ډي نه ورته لیکم او دا هم په نمبر کې نسم او پینم دیغه شي کا هغه نوم چې د پروډکټ له پروډکټ څخه ورسره بیا تاسو مثال ورته لیکي کمپنی چې ول ورته لیکي چې کمپنی دا شی و هغه باید تاسو دلته ورته لیکي او ډسکرپشن کوم معلومات درلودل کنه تاسو دلته ورته لیکي چې description ورته ولیکو صحیح سو description مې هم ورته ولیکل description دا description سو دا هم په لانګ ټیکس کې ورته نسي یا په شورټ ټیکس کې ورته ونسي هم مشکل نه سه او پرایس څومره قیمت دلته پرایس ورته ولیکي ل پرایس څخه ورته چیش کې ونسي په نمبر کې کیو ټي وای څومره ول خلاص دا د سوال کله ورس د هم په نمبر کې ټوټل ورته لیکي مشکل نه سه کوټونه لیکي هم مشکل نشته کنټرول دبليو دا کنټرول اس کله کنټرول اس څخه ورسته د تر راسي د ذخیره کړي چې په نامه آرډر انډرسکور ډیټیلز په نامه صحیح سو ډیټیلز یعنی د آرډر په ډیټیلز پرایمری کې ورکوي کنه ورته نه پرایمری کې نه ورکوم اوس ګورئ چې چیرته دلته ورته ګورم سره کسټمر ټیبل دا امپلای ټیبل دا او آرډر دا او آرډر ډیټیل دا همدارنګه چې دا سټاک دا د دې ترمنځ به اوس موږ ریلیشنشپ جوړو څنګه دې ته ریلیشنشپ ورکو یعنی ارتباط ورکو صحیح سو اول به تاسو راسي دغه کریټ د کله سنس په بخین سره ډیټابیس ټول تر راسي دغه سټاک ته سیده دې ته چیرته مثال موږ د اس آی ډي نو ور کړی به خبر سایزه بیرته راځي دې رائټ کلیک کوم او ډیزاین وی تر راځم دغه پرایمری کې هم دې لري کوم او دا سیده ورته شي کړه ډیلیټ کړه اوس کنټرول اس او کنټرول W صحیح سو یو تاسو راځي ډیټابیس ټول سره ریلیشنشپ باندې ریلیشنشپ انسکل کلیک وکړو اوس دا کوم ټیبل نه تاسو دلته کړی دا به ټول اټکي ټول انتخابوله سي کنټرول بټن ور سره نه سپاره باندې کلیک او ټول به انتخاب سي او اډ باندې کلیک وکړو ټول به وځي په دا پرایمری کې نه اول موږ دلته چټي ورکړل ځکه چې اوسم د سر نه خلاصي دا بیرته لري کوم چې اوسم سر خلاصي صحیح سو اول موږ دلته پرایمری کې نه ورکړل خیر په نو سو دا هم کنټرول دبليو کوم او دا هم د پرایمری کې زم لري کوم کنټرول دبليو او دلته خو نه ورکړل ښه وځو په دې کې مین او چایلډ ټیبل نه معلوم مین ټیبل نه کوم دي او چایلډ ټیبل نه کوم دي اوس راځو اول له کسټمر شروع کو کسټمر تاسو په نظر څه ده مین ټیبل ده که چایلډ ټیبل ده چایلډ ده ولې چایلډ ده مختیر ورځ ویل دغه پرایمری کی او پرین کیم تعریف کړو پرین کی هغه ده چې یو مثال یو پرین کی په بل ټیبل کې راغلی اوس په دغه کسټمر کې دی بل یو پرین کی ستا نستا سی آی ډی ستا خپل ده ګوره کوم معلومات خپل په ټیبل کې لیکل کیږي بل معلومات نه راغلی هغه څه ده
مین ټیبل ده اصلي ټیبل سویډي او ببل کې شته څه شي order ډیټیل کې هغه بیا پورین کې ده هغه پورین کې ده اوس دغه څه شي ده له دې دغه ټیبل ته بل ټیبل ډیټا راځي نه راځي نو دا څه رقم ده دا مین ټیبل ده سر مو خلاصو آرډر ته راځو آرډر ته چیرته مثال ورته وګورو اوس او آی ډي سه د خپل ده لیا مثال دا پرېږدو اوس امپلای ته راځو امپلای ته کله سره له اوس په امپلای آی ډي کې مثال بل ټیبل ډیټا راځي ورته نه راځي کنه نو دا څه شي ده دا هم اصلي ده مین ټیبل ده دا هم مثال دی خاطر کوم بل سټاک لرو صحیح سو سټاک څه ده ګوره بل هغه ورته راځي سټاک کمال یا نه دا ورکړی ده آی ډي هم دا اوس چې تاسو وکړو څه ډي دی ورکړی وخت سره ګورئ دغه ځای کې پروډکټ نه دی ورکړی مثال پروډکټ آی ډي او دا شیان بیخي نه دی ورکړی صحیح سو رایټ کلیک وکړه ډیزاین ته موږ دلته مخکې چی ورکړی ول زد کا ایس آی ډي مور کړو اوس دلته ورته لیکن چې پروډکټ پی آی ډي یعنی چې شی ده صحیح څه پی آی ډي اټ نمبر او له وروسته بیا دلته رائټ کلیک وکړئ دغه کالم اضافه کول او ډیلیټول خو ان شاء الله زده دي بیا دلته ورته ولیکئ چې مثال فی نیم چې شی د خرڅ کړی دی صحیح سو او دا په ټیکس کې کنټرول اس او کنټرول دبلیو اوس برابر سو اوس دغه ټیبل د چیرته وګورو لبل ټیبل ډیټا ورته راځي نه راځي خو دا هم څه شی ده دا مین ده اصلي ده اوس خبره په دغه دوه کې اوس ګوره که چېرته دغه آرډر ته وګورو آرډر تر دې ځای مثال خپله ډیټا لري که نه له هغه وروسته دغه آی ډي چې دی مثال امپلای آی ډي ده او سی آی ډي ده دا څنګه دی له بل ټیبل ډیټا ورته راځي نو دغه څه شی سو دا چایلډ هم چایلډ سو هم آرډر مین ټیبل سو صحیح سو او دا خو سیاسي څه شي ده سی آی ډي لبل د پی آی ډي لبل د مکمل شي سو دا چیرته سو اوس به راځي دا کوم سیمنټ ټیبل نه دی راځي غو ته پرایمری کین ورکه کسٹمر تر ځم رائټ کلیک کوم ټیبل ډیزاین ته پرایمری کی ورکه کنټرول اس او کنټرول دبل کا او امپلای تر ځم رائټ کلیک کوم ډیزاین ته آرډر مثال پرایمری کی ورکه کنټرول اس کنټرول دبل سٹاک تر ځم د سٹاک څخه ورسته راځي مثال پی آی ډي ته پرایمری کی ورکه کنټرول اس کنټرول دبل آرډر تر ځم هم د اوپن ته چیر کوم آی ډي ورکم او آی ډي ته پرایمری کیانې ورکړل اوس دا کومې پرایمری کیانې چې دي دا به فقط په څه شی ورواچوي پورین کیانه به ورواچوي لکه څنګه اوس ګوره سی آی ډي چیرې لرو سی آی ډي ګوره سی آی ډي دا د کسټمر که نه دا سی آی ډي به راواخلې په دې ورخوسې کړه د دې سې ورخوسې کړه دا ورته فعاله کړه ټول چې فعاله دې کړو دا هم کریټ کړه یا جوړ شو اوس له وروسته دا ای آی ډي لرو کنه امپلای آی ډي چیرې ده امپلای آی ډي ګوري دلته ده کنه نو دا امپلای آی ډي راواخله په دې امپلای آی ډي ورخوسه کې خلاص نو دا هم ورته فعاله کې دا مو فعاله کړل له وروسته ده هم کریټ دا جوړ شو له وروسته دلته پی آی ډي لري پروډکټ آی ډي چیرته لرو پروډکټ آی ډي دوه کې لرو دا راواخله په دې ورخوسه کې دا دې ورخوسه کړه دا هم فعاله کې دا هم ورته فعاله کې دا هم فعاله کې دا هم کریټ صحیح سو دا برابر شي او آی ډي چیرې ده او آی ډي راواخله په دغه او آی ډي ورواچو او آی ډي چیرې ده ښه ګورئ آرډر آی ډي باید دلته سټاک کې راغلی سټاک کې چیرې ده سټاک ښه او آی ډي چیرې ده نه ده راغلی اوس راځو دلته او آی ډي بیخي رسوي دلته به ورته اضافه کړو راځو په آرډر ډیټیل باندې ټیبل ډیزاین ته او دلته ورته کلیک کړئ مثال رائټ کلیک وکړئ یو دانه چی اضافه کړه دلته ورته لیکم چې آرډر آی ډي صحیح سو ورته لیکم چې او آی ډي ورته ولیکله دا هم ورته نیسم په نمبر کې هغه تاریخ نه ورسره لیکم صحیح سو کنټرول اس کې کنټرول دبل کې اوس راځو او آی ډي راغلی که نه درغلی دغه او آی ډي راکش که دلته ورواچو په دې باندې داسې ورواچوله دا هم ټول ورته فعاله که کله چې دا فعاله کړو د هغه وروسته به راځه کریټ کې کله داسې کریټ کړو اوس به دغه فی آی ډي ګورئ دغه ځای کې سی آی ډي باید دلته رانسي سی آی ډي ولې موږ دلته په آرډر کې راوستلې ده صحیح سو دغه سی آی ډي دا ختموم دا ریلیشنشپ یې هم ځینې ختموم په دې به رایټ کلیک وکړئ دا به ډیلیټ کړئ دا به یس کړئ بېرته راځم ورته دغه کوم سی آی ډي دلته چې موږ راوستلې ده دا څه رقم ده دا راته ډیلیټ کړه ځکه سی ورې موږ راوستلې ډیلیټ او دا هم یس دا هم کنټرول اس او کنټرول دبل اوس دغه سی آی ډي راواخلئ دلته په دغه سی آی ډي ورواچوئ خلاص دا هم ورواچوئ ورته فعاله کړئ دا هم فعاله کړه دا هم فعاله کړه کریټ کلم چې کریټ کړو ګوره یو ریلیشنشپ جوړ شو که جوړ نه شو دا څه ده
منی ټو منی ریلیشنشپ. اوس ریلیشنشپ موږ دلته جوړ کو. اوس راځو دا کنټرول اس کوي کنټرول ډبل کوي. اول باید تاسو په مین ټیبلو کې چې ولرئ ډیټا ولرئ لکه څنګه کسټمر مینو که نه و مینو کوم کسټمر لري ورته یو خالد لرم پنشمیره سې مثال دغه ده او ادرس دې مثال ورته لیکن سي وردګ ده صحیح سو وردګ ولایت ده له ورسه بل څوک ده عمر ده عمان مارک پنشمیره سې مثال دغه ده او دا سې مثال ورته سي لوګار ده صحیح سو دا چې ده لوګار ده لوګار څخه ورسه بل یو سې مثال ورته لیکي سي عدل ده عدل مې ورته ولیکو دا سې د کوم ځای ده دا ورته سي د غزنی ده غزنی مې ورته ولیکو ولی نه ځي پنشمیره کې موږ دا لیکلی دا به تاسو وړاندې کې ورته دا یې پنشمیره دغه ده خو د کوم ځای ده ورته د غزني ده. بل نفر راغی بل نفر هم ورته ولیکه مثال جاوید ده صحیح سو جاوید پنشمیره ورته دا پنشمیره ده د کوم ولایت ده دا ورته مثال د زابل ده خلاص دا داسې ولیکل د هغو سره ده دا کنټرول اس که کنټرول ډبل که څلور دانې مو رسول صحیح سو. اوس امپلای کارمندانو ته راسه کوم کارمندان لري ورته یو چې ده مثال فضلي لرمه جا پسې ده ټیچر ده او بل چې سالري څومره اخلي مثال ورته چې 9000 افغانۍ معاش اخلي صحیح سو. بل چې ده حکمت ده ورته لیکم یو حکمت لرو دا چې ده منیجر ده صحیح سو منیجر ده سالري چې ده 12000 افغانۍ ده او بل چې ده ورته وایي چې مثال ځلان ده دا هم مثال ورته ده چې ده ټیچر ده یا مثال ورته لیکم چې دا ډاکټر ده ډاکټر مې ورته ولیکو دا څومره معاش اخلي دا 15000 افغانۍ معاش اخلي او بل ورته لیکم چې مثال حکیمي ده دا هم مثال ورته لیکم چې دا ډرایور ده صحیح سو ډرایور مې ورته ولیکو دا 2000 افغانۍ معاش اخلي دا کارمندان سو. له هغو وروسته آرډر ته راځو یا مثال سټاک ته راځو کوم پروډکټ ته لري اول ورته ولیکه چې مثال کمپیوټر لرم صحیح سو مثال یو کمپیوټر خرڅه کمپنۍ سې مثال ډیل ده او ډسکرپشن سې مثال څو دی ورته لیکن سي کورای ورته لیکن سي مثال ټول کورای سی وان دي صحیح سو او پرایس قیمتونه مثال 15000 افغانۍ دي که چیرته مثال دا تعداد راځي څومره دي نو بیا مثال د ترټولې کې مثال اتیا دانې دي صحیح سو اته مې ورته ولیکل بس دی ټوټل مجموعه څومره پیس وي 1000 پیس وي. بل څه شی لري ورته دلته د مثال بل کیبورډ لرم صحیح سو کیبورډ ورته لیکم او دا د کومې کمپنۍ دی دا مثال ورته لیکم چې دا ایچ پی دی او ډسکرپشن چې مثال نو ورته لیکم پرایس قیمت چې دا 200 افغانۍ ده مجموعه څو دانې دي 12 دانې دي او بل څه لري ماوس لري ماوسونه چې دا هم ورته ډیل دی بل چې دا نور ته لیکم ډسکرپشن او باید څو د مثال ورته لیکم چې دا په 100 روپۍ دی څو دانې دي 40 دانې دي صحیح سو دومره پیسې کېږي او بل چې د بیا کمپیوټر کومه کمپنۍ ول ورته دا ایچ پی کمپنۍ والا دی دا ورته لیکم چې کورای 3 دی او د دې قیمت چې د 2000 افغانۍ ده څومره دي 12 دانې دي انټر کړه دا مې ورسول اوس کنټرول اس کنټرول ډبل. اوس خبره آرډر ته راغله آرډر باندې کلیک وکړئ له آرډر څخه وروسته په کوم تاریخ آرډر راغی صحیح سو ورته د څلورمې په اول 2015 راغی کوم یو تاریخ دی بیرته دا ورته ورسول ورته د څلورمې په هغه راغلی ورته بیرته د څلورمې په اول خو راغلی بیرته په درېیم سره کوم چې دا شی ورته ورسېد. امپلای کوم یو امپلای ته د آرډر ورکړل سوی دغو آی ډي نمبر باید ولیکل سي. اوس بیا موږ یو خطایي کړې دلته هغه نومان ول نه راځي ځکه موږ په چیش کې نه دي نیولې فورینکیم به ټول په کامبو باکس کې ورته ونیسو. اوس راځم د کنټرول زیډ کې ورته دام وړاندې که کنټرول ډبل که له هغه وروسته به تاسو راسئ بیا ډیټابیس ټول څخه وروسته ریلیشنشپ ته سره راغلی فورینکیان اوس چیرې دي ټول دلته دي که نه دي په آرډر یې راځم اول چې دله آرډر یې شروع کوم ګوره د آرډر باندې رایټ کلیک وکړئ ټیبل ډیزاین ته کله سره راغلی نو دلته ورته وایي چې دا امپلای آی ډي چې ده که نه دا راته ونیسه په چیش کې دا فلکاپ کې کمبو باکس کې راته ونیسه ټیبل له کوم ټیبله اوس دا چې دا امپلای آی ډي نو د دې ډیټیلز دي چیرې دي په امپلای کې دي که نه نو دلته فقط ورته انتخاب کې سي امپلای دې ورته انتخاب کړو له وروسته راځه دې بټن باندې کلیک وکړه کله چې کلیک وکړو دا یس که له یس څخه چې غواړې ورته فقط چې غواړم ای آی ډي غواړم او نیم یې غواړم دا دوه کلمه کنټرول اس که او کنټرول ډبل که څو کلمه سو دوه کلمه سو کلم هیډ ورته یس که او دلته هم ورته لیکه چې دوه کلمه کنټرول اس او کنټرول ډبل که
امپلای آی ډي څنګه سوه برابره سوه. اوس بیا رایټ کلیک او رایټ کلیک چې وکړو ډیزاین ویو ته راځو. اوس سی آی ډي ته راځو. سی آی ډي باندې کلیک وکړه ورسه لوکاپ ته راسه. دا هم دغه شکل سره کامبو باکس کې ونیسه. کامبو باکس چې کله چې ونیو ورته له ټیبل څخه راخلم کوم یو ټیبل. اوس دا چې د سی آی ډي د نو د دې ډیټیل چیرې دی په کسټمر کې دی که نه. نو تاسو به راسئ دلته دا کسټمر ورته انتخاب کړئ. کسټمر څخه وروسته تاسو راځئ دې باندې کلیک وکړئ دا هم یس کړئ. له یې څخه وروسته چې غواړئ یو سی آی ډي غواړم بل چې د فون نمبر سینیم یې غواړم خلاص. دا مو چې ولیکو کنټرول اس کنټرول ډبلیو. څو کالمه دي؟ 2 کالمه دي. کالم هیډ ورته سره کم کا یس کا او لیسویت ورته څومره کا 2 کا. دا دې 2 کو کنټرول اس کنټرول ډبلیو کا. دا مو چې برابر کو. اوس نورې پروډکټ آیډیانې چیرې دي؟ نورې پروډکټ آیډیانې ګورو ټولې دلته په آرډر ډیټیلز کې دا به هم ونیسئ. راځم دا هم نیسم تر څو سم صرف خلاصې. آرډر اول چې د او آی ډي راځم لوکاپ ته کله سره راغلو دا هم ورته نیسم په کامبو باکس کې. صحیح سو کامبو باکس کې ورته ونیو او له کومې کیرې څخه راغلی او آی ډي. نو د دې معلومات چیرې دي؟ په او آرډر کې دي که نه. نو آرډر ورته انتخاب کړه. اوس راځه بیا دلته آرډر ورته انتخاب کړه ورسه کلیک وکړه او دا هم یس کړه. اوس څه شی غواړې؟ زه ورته وایم چې او آی ډي راواخله او ډیټ هم ورسره واخله او هر ډیټ چې په کوم تاریخ ورسره څه شی شوي دي تاریخ په کوم تاریخ ورته رسېدلی دا تاریخ هم ورسره واخله. کنټرول اس کنټرول ډبلیو. څو کالمه سول؟ 3 او کلم هډ څنګه کا یس کا او څو کلمه 3 ونو فاصله هم ورته 3 کا. کنټرول اس کنټرول ډبلیو. پی آی ډي هم په دغه شکل سره رایټ کلیک ډیټا پی آی ډي ته برسول. پی آی ډي څخه وروسته کم لوکاپ څخه به وروسته تاسو راسئ کامبو باکس څخه به وروسته شی و دلته پی آی ډي و. نو د پی آی ډي ډیټیل چیرې دی؟ په پروډکټ کې دی نه سټاک کې دی که نه. نو تاسو به راسئ سټاک ورته انتخاب کړئ او کالم هیټ چې دی مثال څومره ده کالم کاونټ 2 ده دا به ورته یس کوي او لیسویت چې ده هم ورته 2 کالمه که. کنټرول اس کنټرول ډبلیو. بله کوم پروډکټ پورین کې خو نه ده پاته انشاءالله. ښه دغه امپلای آی ډي او سی آی ډي خو مه رسول که نه نور به چې نه یې پاته. دا مو چې ورسول راځه کنټرول اس که کنټرول ډبلیو که. اوس آرډر ته راسه. آرډر ته چې راغلی په کوم تاریخ آرډر وکړل شوی ده؟ ورته د 4 په 2 تاریخ 2015 چې ده چې د آرډر وکړل شوی ده. په کوم تاریخ بېرته ورته لیکي چې مثال د 4 په 4 تاریخ بېرته دې ته څه رقم څه د رسېدلی مال. ولې نه ښکوي؟ ځکه چې 40مه میاشت خو نه یې که نه. نو دا د 2 په 2 به نه ورته لیکو دلته به ورته ولیکو چې مثال 4. اوس کوم یو امپلای آی ډي ته دغه آرډر کوم یو امپلای کارمند ته مثال دغه آرډر وکړل شوی کلیک وکړه اول فضلي او حاکمي او کوم یو ته زه ورته مثال حاکمي ته راغله. آی ډي نمبر یې څو ده؟ 4 ده. نوم اتوماتیک دا اوسې دلته به تاسو خپله ورته لیکئ ځکه چې موږ دا په کامبو باکس نه دی نولی. خو په فارم کې کله چې فارم ته ولاړ شي فقط یو کلیک وکړو اتوماتیک به یې بیا رسوو. نو اوس دلته موږ معلوم کړو دلته فقط اوس ورته ولیکئ مثال حاکمي او بل کوم یو کسټمر دا آرډر ورکړی ده. نو راځه دلته چې راسئ ورته د خالد ورکړی خالد کلیک نو آی ډي نمبر راغی دلته اوس ورته نشته که مثال خالد مخکې نیسي. دا به بیا څه رقم کېږي؟ داسې کله فارم ته ورسېږي په یو کلیک سره به ټول څه رقم کېږي رسېږي به. سر هم خلاص انشاءالله. اوس راځه د آرډر یې ورکړی دې ځای هم رسولی کلیک وکړه. کله چې کلیک وکړو پی آی ډي څه شی اخیستی دي؟ دلته اوس ګوره پی آی ډي خپله راغلی که نه دی راغلی؟ ورته کمپیوټر اخیستی. کوم کمپیوټر اخیستی؟ پی نیم دلته ورته ولیکه چې کمپیوټر اخیستی. کمپیوټر خو اخیستی د کومې کمپنۍ؟ ډیل. ډسکرپشن زه ورته لیکم چې مثال کورای 3 دا کمپیوټر اخیستی. صحیح سو. پرایس قیمت یې څومره و؟ 50,000 افغانۍ قیمت یې. څو دانې اخیستې؟ ورته یې 4 دانې اخیستې. انټر که بس خلاص. بل شی اخیستی که نه؟ بل شی هم پسې ورسوه. په 1 to 1 کې نه سو رسولی. اوس ورته چې موسونه یې اخیستي. څو دانې اخیستې دي؟ دلته ورته لیکي چې مثال ماوس د کومې کمپنۍ؟ نو کمپنۍ ورته لیکم چې ایچ پي مې لکه چې ول که نه له موږ سره ایچ پي مې ورته لیکلی او نو ورته لیکم ډسکرپشن نه لري. قیمت یې په څو؟ ورته لیکم مثال په 110 روپۍ. څو دانې اخیستې دي؟ ورته 10 دانې اخیستې دي. سره هم خلاصېږي که نه؟ اوس دا کنټرول اس که کنټرول ډبلیو. بیا اوس دا خو یو شو. اوس بیا راځه بل آرډر ته راځه مثال کولی شي. اوس بیا راځه مثال یو آرډر هم فقط ورکړی که نه. اوس بیا راځم یو بل آرډر هم ورکوم
راځم او آی ډي ته. مثال یو بل د څلرمې په څلرم تاریخ یو بل آرډر شو په 2015 کال کې. بیرته سیده مثال د څلرمې په 5 تاریخ سیده دوی ته مال رسېدلی 25 ورته لیکم 2015 او ای آی ډي سیده مثال کوم امپلای آی ډي سیده دغه آرډر کوم یو امپلای ته دغه آرډر کړی ورته مثال اول فضلي دلته ورته لیکم مثال فضلي د هغه وروسته سی آی ډي کوم یو کسټمر ورکړی ورته دلته لیکم مثال جاوید دلته نوم ورته لیکم مثال جاوید دا ورته ولیکل. هغه شیان تاسو ورته ولیکئ مثال چې شی اخیستی چې شی نه دی اخیستی. اوس کسټمر ته راسه څو کسټمران لرو؟ خالد، عمر، عادل، جاوید لرو که نه؟ خالد باندې کلیک وکړه چې شی اخیستی دی دا دوهم او آی ډي. نو دوهم آی ډي چې شی وده کیبورډ ول کنه کیبورډ دومره تاریخ د آرډر کړی ده او په دومره بیرته ورته رسېدلی ده. کوم یو کارمند د ور کړی ده کوم یو ورته اجرا کړی ده حکیمي کنه او کوم یو د خپل نوم چې دی کسټمر خالد ده. سر هم خلاصېږي. اوس بیا راځه په دې دوهم باندې کلیک وکړه دا څوک ده؟ عمر ده ته چې شی اخیستی دی نه دی اخیستی. جاوید ته راځو جاوید باندې کلیک وکړه چې اخیستی دی دریم سیو موسونه او موسونه اخیستی په دومره تاریخ په دومره کوم یو کارمند ورته اجرا کړی ده فضلي او دا خپله سیده جاوید ده. مشکل خو نشته انشاءالله. دا راځم بندومه امپلای ته راځه ته وایې کومه امپلایانو چې د مثال کومو کارمندانو دغه آرډرونه اخیستي دي. فضلي ده کلیک وکړه څو آرډر یې اخیستي دي یا وی اخیستی که نه دی اخیستی ورته نه دا بند که. راځو مثال حکمت ته راځو حکمت تر اوسه پورې کوم آرډر نه دی اخیستی. حکیمي ته راځو حکیمي هم اخیستی ګوره یو دانې اخیستی که. خو اوس بیا بل نفر راځي زه بیرته راځم آرډر ته. آرډر ته چې رالو د درېیمې په درېیم تاریخ 2015 او د درېیمې په څلرم 2015 دی ورته اجرا کړی. کوم یو کارمند مثال کوم امپلای دلته ورته راځي مثال حکیمي ورته لیکي دلته ورته لیکي مثال نوم ورته لیکه حکیمي او کوم یو کسټمر دا ورکړی زه ورته لیکم مثال عادل مې ورته ولیکو عادل د هغه وروسته چې شی اخیستی دی. بیا مثال راځه دلته کلیک وکړه دغه پروډکټ نیم ورته اخیستی مثال کیبورډ اخیستی دی کیبورډ نو دلته بیا د پروډکټ نوم ورته ولیکسي بورد صحیح سو او کومه کمپنی ول ایچ پی کمپنی و ډیل کمپنی ورته لیکلی و. ډسکرپشن یې مثال نور ته لیکم پرایس اوس 500 افغانۍ قیمت ولو او 12 دانې اخیستې دي بس. کنټرول اس کنټرول دبلیو. اوس که بیا امپلای ته راسو امپلای ته تاسو راسئ اوس حکیمي باندې کلیک وکړئ څو دانې آرډر یې ترسره کړی 2 دانې هر یو په دغه شکل سره مثال داسې مخ ته ځي. سر هم خلاصو انشاءالله مشکل خو نسته بس ده. نو دا و چه شی منی تو منی ریلیشنشیپ تر دې جو سوال نه لري. نو دا د نن ورځ تاسو په دغه شکل سره د ډاکټرانو لپاره مثال د یو شفاخانې لپاره یو کورس لپاره هر چیز لپاره د دا به تاسو کارخانه کې وکړئ. صحیح سو